سمین میډیا یوټیوب چینل ډېرو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې ښه به یاست، ژوند چارې به په خیر در باندې تېرېږي. قدرمنو لیدونکو، له واجې سره سم او له انتظاره وروسته مو درته یو ځل بیا هغه خپرونه چمتو کړې ده کوم چې نیمه برخه یې مخکې تېره سوې وه، نیمه برخه یې پاته ده. برېښنا رسټورانټ د کندهار ښار په لویه ویاله برېښنا کوټ پلس سره چې ما مخکې غلا ګور باندې کړی و چې افتتاح کېږي. نو زما شاته تاسو وینئ دا برېښنا رسټورانټ دی. نن ورځ د افتتاح ورځ ده، د افتتاح مراسم دي د خیره سره. نو ورځو د خیره سره ځای ګورو، د افتتاح مراسم یې ګورو چې څنګه مراسم ترسره کېږي، څوک راغلي دي مېلمانه، او افتتاح څنګه ترسره کېږي او کوم ډول خواړه لري. نو تاسې راسره اوسئ د خیره سره، ورځو د رسټورانټ افتتاح کوو او تاسې بیا راسره وګورئ. برېښنا رسټورانټ دوستانو، د برېښنا رسټورانټ افتتاح مراسم دي د خیره سره. ورځو دننه ګورو چې مېلمانه راغلي دي او د دوی خوراکونه ګورو چې کوم ډول خوراکونه آماده کړي. پر لوړ پر دا بینران به شاید تاسې وینئ چې کوم ډول خوراکونه دي، هغه به د خیره سره ملایي بوټي دي، رولونه دي، تازه میوې جوسان دي، پني کباب و، چرګان دي، چپلي کباب و. نو ډېر نومانې دلته لوحې پر سټیکران یې ډېر ورکړي دي. ورځو د خیره سره دننه ګورو چې دننه په رسټورانټ کې مېلمانه خو راغلي دي، نن به افتتاح مراسم هم ترسره کېږي. تاسې راسره اوسئ. ماشاءالله ښه تور لباسونه یې ورکړي دي د رسټورانټ کارګرو ته. پروګرام لکه چې لاندې دی. دلته یې بینر دی، عزیز ګروپ ښه دغه خدمات وړاندې کوي. ورځو لاندې چې څه کیسه ده. ډېر د خوښۍ ځای دی چې نن د عزیز ګروپ د کوچنیو کاروبارونو او پانګونو د لړۍ یوه نوې لاسته راوړنه د معیاري رسټورانټ افتتاح دلته له تاسو سره یو ځای لمانځو. عزیز ګروپ تل هڅه کړې چې نه یوازې په ساختماني برخو کې پانګونه وکړي، بلکې د کوچنیو او منځنیو کاروبارونو له لارې د خلکو لپاره د کار زمینه، د خدمتونو معیاري کول او د ښاري ژوند اسانتیاوې هم رامنځته کړي. نننی رسټورانټ هم د همدې لیدلوري یوه ښکلې بېلګه ده. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله
الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم بارك في إيماننا وإيمانهم، وبارك في طاعتنا وطاعتهم، وبارك في أرزاقنا، وبارك في تجارتنا، وبارك في أولادنا. اللهم احفظنا من الآفات والبليات والأمراض. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضل الرحمن فیضان صاحب ته په ډېر ادب او درنښت بلنه وکړو تر څو د دریځ مخې ته تشریف راوړي. والصلاة والسلام على رسوله خير الورى. أما بعد، خير الناس من ينفع الناس. صدق الله العلي العظيم. أما بعد، محترمو مشرانو علماء کرامو ځوانانو تجارانو ټولو ته ښه راغلاست وایو. ستاسې د راتګ څخه یو جهان مننه. الله مو په عزت ولره. خوشحاله شو چې زموږ دعوت مو قبول کړي او زموږ سره مو د افتتاح په مراسمو کې برخه واخیستله. ستاسو ټولو تشکري وایو. الله مو آباد لره، خیر اوسئ، خوشحاله اوسئ، هر کله راسئ. على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. dalam halat nas betul عنوان betul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi alaihi salam begitu besar dari syaitan apa? Mukasabari subhanan subhanallah. Itu kabar tul masalah kisah seperti itu. Mazamiti besar koshini da mutan ke yaji wasati Usman sallallahu alaihi wasallam da rajul sailan da rajul san da uzure no ke yaji wasati awal jaban barwaci besar da sal ayo kuri adres akhir agar asas kurus sal amal mate rakana sallallahu alaihi wasallam sanje mun gana kaisa da barasa ndayo kuri adres sala أول دوامدار مارکیټینګ ډېر مهم دی چې دا غیر باوسي کوي محمد رسول الله وخت د اساس پوسټونه کې خلکو ته معلومات کې چې دا غیر کوم فعال د کوم سہولتونو نشته. اخر رنګه چې استخدام ډېر مهم دی دا کارمن تاسو نسی مثلا یو کارمن چې ځای نه کوم د خلکو سره کې وډیر دا دا کې ډېر ویل کاته موږ اکثر وخت غیر مشهور غوړ کارمن چې په دغه رواني په رواني سره ویلو زما پیشنهاد دی چې کوشش وکړئ چې فرضیه قانون سره واقعي موږ ټول لا وخت هغه اکثر وخت چې بعضې پیښې مسلې چې احتجاج یو څوک وشي هغه د هغه جاهل کارمز کولی شي یعنې پیښ ډېر سره داسې یو شي واقعیت ډول دا اوس څو زموږ چې په هرات کې یو احتجاج وشي د یو کارګر سره باید خپل کارمندان وژلي وو موږ دا نه وژنو خو نظام باید تا پیسې نه ټاکلې وسي احمد جمل کې محمود جمل کې وتحقيق نفس الأعمال السينما في رجال مدعو صراحة وشخصي وكذا والإرسال وكل شيء شايكاتو كي شايكاتو كبر خبر خبر جايلكو تريجي معلوماتو كي أهم بار بتعليم भी करते हैं इंसान आदर्श वालों ज़्यादा पता करने दिव्य और किसी और बेकार भी लाभ से जायले भी नाउकरी भी सदा चल सकती है तो इस तरह जेल में दिन भर के साथ से अलग को मरा अक्सर वक्त हमको या समझती है मर्कज़ पे खुदा वाले साथ गुजरात के है कमजोरी मजसी वाला दरवाजा या कामन अगर उतना के आना तो सीधा उतना का रिजल्ट है तो से चांस में हो जाए तो ना बात है ना मजसी के साथ आ जाओ ना सब तो मैं तो जो के साथ तो है मना
یوازې د رستورانت یا د هوټل خدمات نه دي، تر څنګ یې زموږ داسې هغه وطني اصطلاح د کرایې سامان هم شته چې د ودونو د ښادۍ لپاره کوم غالۍ پکار ده، کورچې، بالښتان، هغه څه چې په مراسمو کې پکارېږي ټول همدلته شته انشاءالله. بله تر ټولو مهمه یادونه دا ده چې د دې رستورانت سره سم انشاءالله د ودونو یو تالار به هم څه وخت وروسته د هېوادوالو لپاره پرانیستل شي. د ښاغلي ریحان صاحب څخه ډېره مننه. زموږ د کندهار یو بل ځوان کادر او استعداد په کندهار کې د سوحات ګروپ مؤسس ډېر قدرمن انجینر صاحب ښاغلی مسعود شاه احمدي صاحب راغواړو. له ده څخه هیله وکړو تر څو د دریس مخته تشریف راوړي. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دا هڅه دغه تاسو ټول درنو حاضرینو مشرانو او داسې ګروپ مشرتابه او ټول کاري ټیم ته د خوږ او ستر رهبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ستاسو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. داسې سرمایه گذاري چې هغه خاصتا د هوټلدارۍ یا رستورانت په بخش کې وي، په دې کې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه بیخي زیات کسان په کار کېږي. مستقیمه برخه یې دا ده چې خپله د دغسې رستورانت یو مدیر، کارمندان او اشپزان، د هغه تر څنګ د صفایي کارمندان او نور هر هغه څوک چې په دغه رستورانت کې کار کوي یا د دې سره ونډه په کاروبار کې لري، د دې ټولو لپاره دغه مستقیمه دنده پیدا کېدل دي او ورته د کار زمینه سازي ده. او د هغه تر څنګ په غیر مستقیم ډول بیخي زیاتو کسانو ته په دغه ماحول کې هغه که داخل کندهار یې که نور ولایتونه یې هر هغه څه چې په دغه سالون کې ضرورت وي او دې یې دلته په مصرف رسوي، هغه که داخلي تولیدات یې که خارجي تولیدات یې، هغه ټوله په غیر مستقیم ډول د دې سره په تماس کې او دوی پر کار کړي دي دغه کسان. د انجینر صاحب مسعود شاه احمدي صاحب څخه ډېره مننه کوو. پر ځای یو ارزښتناکه وینا یې په ګوله تاسو وکړله. د عزیز ګروپ له مسؤلینو په وینا موږ شعار نه ورکوو، په عمل کې ثابتوو او د دې تر څنګ د راغلو مشتریانو هر نوع نیوکه موږ پر سر او سترګو منو. قدم به مو ورو وي خو مضبوط یې ږدو. د ترنم برخې ته راځو. په ترنم کې حاجي لالا حاجي محمد چې مشهوره په حاجي لالا باندې راځي، له موږ خاص سره خوږ ترنم شعر کوي. ښاغلی حاجي لالا. د جنت باغونه ورته خمسه بې پوښتنې روان رحمل ما محمد انور درهم ایوادي یا ما سید محمد عثمان دی رحم دل
د دریابه پرې واخله دمه خنیقابه شایسته یې د ګل د ګلابه ټول وطن ټول جهان را خبر سو زړه مې پرې ستا د عشق په خنجر سو رقیب محمد زړه اختر سو اکو باد په موسیق ټول خرابه اکو باد په موسیق ټول خرابه خنقابه شایسته یې د ګل د ګلابه ونشفا مخصفا مخ دې بلي پر تندي مې د زلفو کاکلي ټیټ دې د زرو په اسپرو باندې Famina ki mas ke sharabiyam Famina ki mas ke sharabiyam Walwa khadama khaniqaba Shaista yad wal gulaba Khub kharak ma bandi arami Abdullah di khaswan da چاند جوابا نبی شید چاند جوابا گلوا خدما خلقابا سالنا گلوا خدما خلقابا شایسته د شعر ویلو لپاره د کندهار ککړه شاعر ښاغلي ثابت صاحب راځي موږ او تاسې په ښکلي شعر سره لوړوي ښاغلي ثابت صاحب موږ نه مالټې خورو نه کیلې دروازه بنده غواړو موږ نه مالټې خورو نه کیلې دروازه بنده غواړو نه یې رومیان نه پټاټې دروازه بنده غواړو شکر الحمدلله موږ ته خدای هڅه راکړې شکر الحمدلله موږ ته خدای هڅه راکړې شکر هڅه لرو دلې دروازه بنده غواړو ای افغانانو مهاجرو تاسو ټول راوځئ ای افغانانو مهاجرو تاسو ټول راوځئ هلته خالق لري دلې دروازه بنده غواړو او که خدای کول د بنګال تاریخ وریا تکرار سي که خدای کول د بنګال تاریخ وریا تکرار سي بیا به ولاړې سترګې وړې دروازه بنده غواړو څوک چې غیرت ته د ډیورنډ پر قرضې کرښه نه کړي څوک چې غیرت ته د ډیورنډ پر قرضې کرښه نه کړي هغه دې هم لاړ شي لورې دروازه بنده غواړو چې پر اټک مربولې نوې سیم بیرغه چې پر اټک مربولې نوې سیم بیرغه تر هغو نه منډه بلګې دروازه بنده غواړو صابره ته د لر او بر ناره توده وساته صابره ته د لر او بر ناره توده وساته راوړو دې تار او کټارې دروازه بنده غواړو ډېره مننه د عزیز ګروپ د ټولو مسؤلینو مشرتابه او کاري ټیم څخه نړۍ مننه کوو چې زموږ نننۍ جمعه یې په ډېر ښایسته مراسمو راسره ولمانځله د پروګرام وروستۍ برخه مو البته دوې برخې دي یوه دا چې د همدغه ګروپ مؤسس ښاغلی حاجي صاحب عزیز الرحمن عزیز ته
زموږ داسې کلتوري رواج هم دی او سنت طریقه هم ده دا به پر ځای کوو ودرېږم ما تصبر لا ما تصير انا ميضمن تاسو ولې دی چې پروګرام تر سره سو ټي پرې سوله نو ځوانان دي ټکان یې تر سره کړله زریني ټکانو د اشعار وسپله د خیر سره اوس په د خیر سره د ډوډۍ مراسم پیلېږي نو برېښنا رسټورانټ په فعالیت پیل وکړي رسما نو سر له سبا څخه به دوی خپل خواړه او خپل خدمات درنو شاعرانو ته عرضه کوي نو په زیات شمېر دوستانو میلمانه هم راغلي وه راځي چې د خیر سره د ډوډۍ د مراسمو پروګرام هم تاسو ووینئ دوستانو د رسټورانټ پرانیست غونډه مو راسره وکتله اوس به د ډوډۍ مراسم را پیلېږي د خیر سره زما پښې درد کوي والله که چې ولي نو د خیر سره د ډوډۍ د مراسمو ویډیو به هم راسره وګورئ د دوی اشپزي به هم ګورو چې څه څه یې اماده کړي دي او کوم خدمات دوی وړاندې کوي تاسو راسره اوسئ صابر صاحب ما ته شعر ویلی و زما دپاره یې جوړ کړی و جایز زما دپاره شعر جوړ کړی ډوډۍ وروسته بیا راته وایه نو موږ ته هم ډوډۍ راورسېده نو چې شی اوس تاسې د خپرونې وخت دغه زما او د جاید صاحب مجمه ده چیز پکښې کې چې چکن وایټ دي ډوډۍ ایسته کو دی وایي ډوډۍ او ماشاءالله پلو دي دا ټوله شان د دغه نوم مې نه دی دا کومه کړی ده دغه کوم دا خو وایټ ده دا بله چې ده ښه یوه چکن کړی ده یوه وایټ کړی ده پوسټ کړی ول روشنه ډېر مه خورئ روش نشته پکښې کې د افغان صاحب د بخت نن روش نشته پکښې کې ګوره دا روغن باید ډېر ونه خوري ښه زه خیر ته بیا اصل لرې انجینر صاحب بیا به اصل ورته ورکړې ور به جوړ شي خو دا پوسټ کړی زه به ډوډۍ وخورم دوستانو د خیر سره وروسته بیا په ډار سره راسره اوسئ قدرمنو لیدونکو د ډوډۍ او د پرانیست غونډې پروګرام مو راسره ولیدی نو
خدای دې وکړي چې خوند مو ورڅخه اخیستی وي. برېښنا رسټورانټ په کندهار ښار کې د لوجه په سیمه کې فعالیت پیل وکړي. د پروګرام په وروستیو شیبو کې راځو د دغه رسټورانټ د مسؤل او د اشپز یوسف استاد او د حاجي صاحب اجازې سره خبرې کوو چې دوی د رسټورانټ په اړه نور معلومات راته راکړي چې رسټورانټ په د خیره سره نن چې افتتاح وسوه د سر د سبا به انشاءالله خواړه درنو هېوادوالو او ښاریانو ته وړاندې کوي. نو دا چې نور دی کوم خدمات او تاسو څه پیغام لري هغه به د دوی څخه وپوښتو. لومړی به حاجي صاحب ته راسو. حاجي صاحب څنګه یې؟ د الله فضل دی، شکر. سیاج ښه دی. ډېره تبریکي درته وایو چې نوی ځای مو فعاله کړي. بس خدای دې پر ټولو پرې د خیر کړي د خیره سره. څه پیغام لري زموږ قدرمنو ښاریانو ته؟ برېښنا رسټورانټ ته لولې په سیمه کې دا دی رسما فعاله سو. مخکې مو ډېر زیری دوی ته ورکړي وه چې رسټورانټ فعاله کېږي. نو څه پیغام ورته لري؟ انشاءالله پیغام مو دغه دی چې هر ځوان راځي انشاءالله د دوی غوښتنه به درلې منل کېږي، د دوی فرمایش به منل کېږي، د دوی غوښتنې ته به توجه کېږي. دغه ځوانان دپاره مو پاله کړی دی، د دغه ځوانانو په خدمت کې په چوپړ کې. ډېره مننه. ژوندی اوسې. او یوسف استاده ته څنګه څه احساس کوې؟ شکر. زه ولا شپږ میاشتې بعد نن الحمدلله ډېر د خوشحالۍ موقع وله، ډېر ښه خوند ښه. اشپزیانې تا کړې وې یوسف استاده؟ ښه. ما لیدونکو ولیدل انشاءالله په دې کې یو پلو و، بریاني وه، چکن وایټ و، چکن وه، کړاییانې البته. بل نو چیش پکښې کې وه؟ ما بل شی ګیرس وه که څنګه وه؟ یو شی مې په پکښې کې وه. نو نور کوم خدمات په رسټورانټ کې د اوس لپاره تا خو دا شی تا ول زه سیکرټ ساتم، بیا دوستانو ته په وروسته کې خبر ورکوم. سبا انشاءالله تعالی که خدای کوله نو خو نو زه له ستړی وم، سبا به هم دی لږ ستړی. سبا د غرمې څه انشاءالله که خدای کوله هر څه به سره پالي چې کوم چې مینیو موږ سره تیاره کړې ده مینیو به سهار د خیر انشاءالله تعالی زموږ بیا واضح شي که خدای کوله. ډېره مننه. یوسف استاد ځوانانو او ښاریانو ته څه پیغام لري؟ بس ښاریانو ته دا پیغام لرو وروره چې هر وخت موږ د دې په خدمت کې چې هر سړی راځي که لوی که کم یې موږ ټولو ته د یوه نظر په نګاه سره وروره. ډېره مننه حاجي صاحب او یوسف استاد ستاسو دواړو څخه چې د کندهار ښاریانو لپاره مو د برېښنا په نوم ښکلی رسټورانټ په داسې یو ساحه کې پرانیستلی دی چې هلته تر اوسه پورې داسې خدمات چا نه وړاندې کړي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ. زه عبدالروب ځلان یو تن د عزیز ګروپ اداري منیجر. ښه. ځلان صاحب محترمه که چیرې تاسې د عزیز ګروپ په اړه باندې موږ ته او زموږ لیدونکو ته معلومات ورکړي چې عزیز ګروپ کوم خدمات درنو هېوادوالو ته ارائه کوي؟ مننه. عزیز ګروپ په کندهار کې بلکې په ټول افغانستان کې یوازینی د پانګونې مرکز موږ شروع کړو چې دا په مختلفو برخو کې خلکو ته کاري زمینه برابروي او د خلکو پانګې په کار باندې چې په مختلفو بخشو کې فعالیت کوي، لکه څنګه چې تاسو ولیدله د کوچنیو کاروبارونو او کمو پانګونو برخه وله، د ساختماني پروژو برخه وله، د میوو د پروسس برخه وله. د هغه رقم لکه څنګه چې تاسو په بورډ کې وینئ یاست د رهنمای معاملاتو د میوو د پروسس برخه په مختلفو برخو کې فعالیت لري چې له دې څخه ځینې شروع سوي دي، ځینې تر کار لاندې دي، ځینې په پلان کې دي. هغه کوم چې شروع سوي دي هغه یو تاسو ولیدل لکه دغه زموږ رسټورانټ چې اوس فعالیت شروع کړ نن یې افتتاح غونډه وله، او ځینې نورې د میوو د پروسس په برخه کې فعالیت لري. هغه مشنري بعضې فعاله سوې ده، بعضې را روانه ده، بعضې په پلان کې ده. نو دغه په مختلفو برخو کې فعالیت لري او دا هم په خپله پانګه باندې هم د خلکو پر پانګه باندې چې هغه د خلکو سره پر پانګه باندې بیا داسې فعالیت کوي یا په فیصدۍ باندې په یو مشخصې فیصدۍ باندې او یا هم په 50% باندې مشارکت باندې دوی کولی شي د عزیز ګروپ سره خپله ونډه واخلي او فعالیت ورسره شروع کړي، په بعضې برخو کې ورسره کار شروع کړي. ډېره مننه قدرمن ځلان صاحب. دا چې تا وویله چې عزیز ګروپ په ساختماني او صادراتي او وارداتي برخو کې هېوادوالو ته خدمات وړاندې کوي. د دې تر څنګ باندې د کوچني کاروبارونو د ودې لپاره مثلا دغه رسټورانټ چې دی د حاجي عزیز په مټ باندې چې د عزیز ګروپ په سر کې قرار لري د هغه په مټ باندې پرانیستل شوی دی، تاسو درنو هېوادوالو ته څه پیغام لرئ؟ د عزیز ګروپ ته چا تر لاندې څه پیغام ورته لرئ؟ لکه څنګه چې ما ویل په دنیا کې د انویسټمنټ یا د پانګونې کمپنیانې فعالیت لري، په افغانستان کې عزیز ګروپ یوازینی د پانګونې یا د انویسټمنټ مرکز دی چې فعالیت شروع کړي. ځوانانو ته هېوادوالو ته مو دا پیغام ده چې خلک دې مثال دوی پانګې لري، د کار زمینې نه یې ورته مسایل یې صحیح ده. موږ دوی ته د کار زمینې مسایدې کړې دي، دوی ته مو د پانګونې چې د شفافې او د دوامدارې پانګونې لپاره موږ دوی ته فعالیت شروع کړی په مختلفو برخو کې.
پیغام ورته دا دی چې موږ باور وکړي او موږ سپورټ وکړي زموږ ته هغه زموږ فعالیتونو ته سپورټ وکړي ملاتړ یې وکړي راسي پانګونه وکړي ویې ګوري له نږدې هر څه بس زموږ فعالیتونه وڅاري. ډیره مننه قدر منزل صاحب خوشاله اوسئ قربان اوسئ خوشاله اوسئ. نن لیدونکو دا و د برېښنا رستورانټ پرانیست غونډه او د برېښنا رستورانټ افتتاح چې ترسره شوله د کندهار ښار په لویه ویاله سیمه کې د برېښنا کوټ د طرف د عیدګاه دروازې طرف څخه چې راځې برېښنا کوټ پله ته چې راورسېږې په رسته لاس کې برېښنا رستورانټ دی او تاسې کولی شئ د بېلابېلو خوندونو خوند وڅکئ او نوشجان یې کړئ. هر کله راسئ خوشحاله اوسئ. تر یو بله پروګرامه چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږم په لوی خدای مو سپارم ښې چارې او ښه وخت.